شپږویشتم لامل: دوی ټولې ځمکې غمونه په خپل سر مه اخله. ځینې خلک داسې وي چې د خوب پر بستره یې په مغزو کې د نړیوالو جګړو خیالونه اوړي راوړي. هسې یې خپله وینه توده کړې وي او په دغه خیالي جنګ کې ورته ډول ډول اندېښنې او غمونه په غنیمت کې را رسیږي، چې د دې په پایله کې د معدې زخم، د وینې لوړ فشار او د شکر په ناروغۍ اخته کیږي. له پیښو سره یو ځای درومي، د نرخونو په لوړېدو غوسه کیږي، د باران په وروسته والي او نه کېدو شور او زوغ کوي او تل په یو ناورین اخته وي. يحسبون كل صيحة عليهم، دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد ګڼي. دوی د هر مصیبت په اړه فکر کوي چې دوی پرې اخته دي. ګرانه وروره، ستا د یو دردمن ورور په توګه تا ته زما نصیحت دی چې ټوله مځکه پر سر مه اخله. پیښې او حوادث پر ځمکه پرېږده او په خپلو خبرو کې ځای مه ورکوه. ځینې خلک لکه د اسفنج په شان زړونه لري، هر څه زغمي او هر ډول درواغو او رښتیاوو ته ځای ورکوي. له هر څه نه ډېر زر اغېزمن کیږي او زړه یې د تل لپاره له همدې امله د اندېښنو او کړاوونو نه ډک وي. دغه ډول زړه نږدې دی چې ګوګل ونړوي او سړی له منځه یوسي. حق پاله خلک له دغه ډول پیښو څخه پند اخلي، ایمان یې لا پسې زیاتیږي او عقیده یې نور هم پیاوړې کیږي، او بې زړه خلک د وخت په تېرېدو سره لا زیاتې ویرې سره مخ کیږي. ځان ته له وریځو اوښان جوړوي. د داسې زړونو خاوندان هره ورځ خپل ځانونه پر پڅه چاړه وژني. که سپېڅلی ژوند غواړې، باید د پیښو په وړاندې په پوره اتلولۍ سره مبارزه وکړې. ځان تر پیښو هم پیاوړی کړې او همدا ستا لپاره د بري لار ده. د هغو کمزورو خلکو په زړونو افسوس پکار دی چې د ونې د پاڼې په څیر یې د پیښو او حوادثو بادونه رپوي او د دنیا ژوند څخه دومره اغېزمن وي چې د آخرت لور ته یې هیڅ پام نه وي، بلکې د دنیا په ژوند کې حرص کوي، چې دا د مشرکانو او کافرانو خوی ده. ولتجدنهم احرص الناس على حياة، ته به دوی تر نورو هر چا ډیر د دنیا پر ژوند حریصان وویني. مسلمان ته نه ښایي چې له دنیا سره مینه وکړي او د پیښو له امله یې خپل موقف بدل کړي، بلکې د ونې د تنې په څیر به پیاوړی وي، نه د ونې د پاڼې په څیر. که مسلمان په خپل موقف کلک ودرېږي او د نړۍ د پیښو تر اغېز لاندې رانسي، نو هره ستونزه یې له مخې لرې کیږي او ټولې لارې ورته هوارېږي. فأنزل الله سكينته عليه، پر مومنانو د پیاوړي قدم په پایله کې ډاډینه راولېږل سوه.